ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا د نظامی عملیاتو د ستراتیژۍ د اعلان په مهال د دې تروریستي ډلې د له منځه وړلو هوډ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د هلو ځلو په لړ کې په جده کې د عربو له مشرانو سره ولیدل. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي روسیې په داسې حال کې د ختیځ اوکراین څخه په دریو کې 2 برخې ځواکونه بیرته په شا کړي دي چې اروپایي اتحادیې په دې هیواد کې د نویو بندیزونو تیاری نیولی و. د جنوبي افریقایي محکمې آسکر پسټوریس ته د 2 ډوله قتل کولو په تور کې براءت ورکړ او د نورو تورونو په اړه د محکمې پریکړه تر جمعې پورې وځنډوله. د ستورمزلو 3 کسیزه ډله چې 2 روسان دي او 1 امریکایي دی په نړیوال فضایي مرکز کې د 6 میاشتو تر تیرولو وروسته په قزاقستان کې روغ رمټ راکوز شول.